د نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره ملګرو زموږ د چینل د سبسکرایب بټن ووهئ، ورسره خوا کې د غنټۍ نښان هم ووهئ. السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاد صحت جامع په برتانیا. دوستانو بیا هم یو ځل درته نوی ویډیو راوړم. دوستانو په فیسبوک کې مشکلات رامنځته شوي دي. دوستانو فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ، میسنجر کې دوستانو ټولو کې نوي او ډېر تاریخي مشکلات رامنځته شوي دي. دوستانو چې داسې مشکلات تر اوسه پورې په بل وخت فیسبوک کې تر اوسه پورې رامنځته شوي نه وو. نو دوستانو راځئ چې دا معلومات تاسو ته پوره درکړم په پوره توګه چې څه رامنځته شوي دي او څه به کېږي په راتلونکي کې. دوستانو نو که چیرې تاسو غواړئ زموږ د چینل نورې په زړه پورې ویډیوګانې وګورئ، دا زموږ چینل د ناین ټچ دا ویډیوز باندې کلیک وکړئ. دغه په زړه پورې ویډیوګانې دي، هر یوه کولی شئ تاسې یې وګورئ، لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. دوستانو د 2019 د مارچ د 14مه ورځ باندې دوستانو فیسبوک کمپنۍ د یو لړ مشکلاتو سره مخ شوه چې په ډیری هیوادونو کې په ټوله نړۍ کې تقریبا خلکو نشي کولی فیسبوک کې سم خپل مشکل حل کړي، خپل معلومات ترلاسه کړي. دوستانو فیسبوکي چارواکي هم ویلي دوستانو چې دوی ته خبر رسېدلی چې په ډېرو هیوادونو کې خلک نشي کولی فیسبوک ته په پوره توګه لاسرسی ولري او یا هم لاسرسی ورته لري دوستانو، خو کولی نشي چې نوي پوسټونه وکړي، نوی شی پوسټ کړي. نو دوی وایي چې موږ ژر تر ژره دا کار حلوو او موږ کار کوو تر څو دا مشکل زر حل شي. دوستانو نو دا ستونزه چې وه یو وارې په 2008 کال کې رامنځته شوې وه. دوستانو هغه وخت فیسبوک کمپنۍ 150 میلیونه ملګري درلودل کسان، خو اوس چې د دوستانو د فیسبوک کمپنۍ یوه ډېره فعاله رسنۍ او ډېره پرمختللې د 2.3 میلیارده ګډونوال لري. دوستانو نو تاسې را سره وګورئ. دوستانو دا هم فیسبوک والا هم په ټویټر باندې پوسټ کړی. دوستانو وایي وی اویر that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We are working to resolve the issue as soon as possible. وایي موږ پوهېږو چې ډېری خلک چې دي هغه په پوره توګه فیسبوک ته لاسرسی نه لري، نو موږ کوشش کوو چې د مشکل که امکان و ډېر ژر او په سمه توګه سره حل کړو. نو دوستانو او په انسټاګرام کې هم مشکل رامنځته شوی دی. د انسټاګرام کارکوونکو ویلي دي ډېری کارکوونکو چې موږ نوي پوسټونه نه وینو، یو د بل پوسټونه نشو لیدلی. ورسره په څنګ کې واتساپ کې هم لږ ستونزه رامنځته شوې وه. دوستانو میسنجر کې هم میسجان لیږل کېدل، خو په هغه کې بیا تصویرونه نه ښکارېدل. یو بل ته چې کله به تصویرونه ولیږل هغه تصویرونه نه ښکارېدل. نو دا مشکل دوستانو په ټوله نړۍ کې فیسبوک کمپنۍ کې راغلی. دوستانو او فیسبوک کمپنۍ دا هم ویلي دي چې ډېری خبرونه ترلاسه شوي دي چې پر دې باندې سایبري بریدونه دي. دوستانو نو دوی وایي چې دا خبره غلطه ده او پر فیسبوک کمپنۍ باندې هیڅ سایبري بریدونه نه دي شوي. دا یو ستونزه رامنځته شوې ده. ورسره فیسبوک چې دی دوستانو د ډېری خلکو تقریبا د 12 میلیونه کسانو اکاونټونه هم تړلي دي. نو دا و د فیسبوک په باره، د انسټاګرام ورسره د میسنجر په باره باندې نوي معلومات. نو انشاءالله په راتلونکي کې به سم شي. تر بیا پورې د الله په امان.